سلامونه نیکې هیلې په همدې هیله چې تاسې ټول به راته جوړ او د عافیت جامې به هم په تن اوسي. فیسبوک خلاص کړه او چې وګورمه دا د دې دریو لوبغاړو په هکله باندې مختلف کلیپونه پورته کېږي او راپورته کېږي. نو زه هم رالمه چې په دغې هکله عوامو ته یو څو خبرې ولرمه تر څو د دوی دغه تشویش رفع شي. پښتو کې یو متل دی چې چاړه د سرو ده خو بیا هم د نس د منډلو نه ده. که دا درې کلاړیان قوي کلاړیان دي او زمونږ ملي ډله زمونږ ملي لوبډله په آباده ده، که چېرته دغه کړنې په دغې رقم واوسي او د قانون څخه سرغړونه کوي، نو خبره متل دی که چاړه د سروم ده بیا د نس د منډلو نه ده. نو که چېرته دوی داسې کوي چې ملي ګټو پر ځای شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي، نو بیا په کار ده چې دوی ته هم جرمه ورکول شي. په کار ده چې دوی اصلاح شي. په کار ده چې دوی ته داسې یو عبرتناکه سزا ورکړي چې نور ترېنه عبرت واخلي، ځکه چې دا غلطه لار دوی اختیار کړي. ولې که چېرته خبره داسې نه اوسي نو بیا مو غوښتنه دا ده چې دا ظلم دې نه کېږي، کرکټ بورډ کې د اصلاحات راشي او داسې کړنې دې نه کوي. ولې چې دا هم د دې لوبغاړو سره ستر ظلم دی چې ته 2 کاله نړیوال سیریزونه بندیز په لګوي، 1 کال کورني سیریزونه بندیز په لګوي، یعنی دوی لوبه نشي او دې سره معاش هم نه ورکوي. نو دا لوی ظلم دی، ځکه چې دلته د عمر تقاضا هم ده. دغه کرکټ خپل ځان ته عمر لري چې ته کله ضعیف شي، لکه څنګه چې افغانستان واخلي، زمونږ هغه مشر د لوبډلې مشر اوس هغه ولې لیګونو کې نه اخیستل کېږي. یا مثلا ماما شهزاد ونه، دا خو د عمر تقاضا ده چې ته د نقشې نه ووتې. دغه رقم هم دي چې کومه لوبغاړې د صحنې نه ووتله بیا د نړیوال نه اخلي. اوس دوی خو تازه دي، نو دغه رقم ظلم ورسره نه دی کول پکار. او موږ غوښتنه کوو د کرکټ بورډ نه چې د دې خبرو وضاحت ورکړي. ولې چې دا یو کس نه دی بلکې 2 نه دي، 3 لوی کلاړیان دي. دوی وضاحت ورکړي چې دوی هغه کړنې چې دوی کړي دي او دا یې جرمه ده، نو د دې باید وضاحت ورکړي چې موږ ته هم د دې معلومات وشي. او د دې سره سره به بیا نور کلاړیان هم داسې حرکت نه کوي. اوس دلته غوغا ګډه ده چې والا کرکټ بورډ دغه دی او نورې مختلفې خبرې هم شته چې زه د هغې یادول نه کوم، ځکه چې دلته بیا یو اختلاف داسې دی چې اختلافات راپارېږي او هغه خبرو نه چې ډډه وشي دا غوره ده. اوس وخت موږ هیڅ نوع قضاوت نشو کولی او په کار ده کلاړیانو ته مو دا پیغام دی چې ورونو تاسې د افغانستان سرمایه یاست، تاسې باید داسې کړنې ونه کړئ چې د ملي ګټو پر ځای شخصي ګټو ته اولویت ورکړئ. تاسې باندې دغه ولس خوارېږي، دا ولس د ستاسې دپاره دواګانې کوي او د همدې ولس له برکته تاسې دې ځای ته رسېدلي یاستئ. همدغه کرکټ بورډ له برکته تاسې دې ځای ته رسېدلي یاستئ. اوس چې تاسې کرکټ بورډ پرېږدئ او دا ولس پرېږدئ او خپل شخصي ګټو ته اولویت ورکوئ، نو دا د دې ولس سره هم جفا ده، کرکټ بورډ سره هم جفا ده. او کرکټ بورډ چې بیا له تاسې سره هر څه کوي دا د دې ولس غوښتنه هم ده او کرکټ بورډ باید هم همدغه کار ترسره کړي. ولې چې دا کرکټ بورډ د همدې دپاره دی. نو دلته راځو چې کرکټ بورډ کې به هم یو نوع اشخاص اوسي چې مقصد یو کس سره به
تضاد ولري. اما کرکټ بورډ یو شخص نه دی، دا کرکټ بورډ کې بلا حق خلک دي. نو دا هم داسې نه دی سړی ووایي چې دا کرکټ بورډ باندې داسې نیوکه وکړو چې والا دا پلان کې. نه، کرکټ بورډ دا یو لوی اداره ده. یو کس نشي کولی چې دا په خپل واک کې واخلي. نو موږ د دوی نه دغه نشو کولی چې دوی داسې فیصله واوري چې دا هم دې لرې کړه، دا هم دې لرې کړه، دا هم دې لرې کړه. خو نیمګړتیا مشکلات هر ځای کې وجود لري. تاسې صبر وکړئ او انشاءالله د دې به تاسې ته کرکټ بورډ او خپله دغه هلکان هم مقصد هغه خپل د سپیناوي په خاطر باندې یو څه حتمي ووایي او کرکټ بورډ به هم د دې وضاحت ورکړي. خو زمونږ هیله به دا اوسي که چیرته د کرکټ لوبغاړو سره ظلم شوی دا باید ونه شي، او که چیرته د لوبغاړو ظلم باید سزا ورته ورکول شي. ولې چې دا ښه کار نه دی. د همدې کرکټ له برکته او هم د دې ولس له برکته دوی مشهور شوي او اوس دوی دا نخرې کوي، نو سخته سزا دې ورته ورکول شي. کاشکې دا یو کس وی بیا نو صحیح ویلی شو دا تېروتنه ده. نن چې زه هیڅ نه یم او زه په دې باندې پوهېږم چې ملي لوبډلې چې کله لوبې کوي لیګونه باید پرېښودل شي، زه پوهېږم. نو زه په دې باور یم چې هغه مسلکي د هغه به زما څخه ډېر ښه پوهېږي. باوجود د دې هغه راپاڅي او دا کار کوي، نو دا ستره جفا ده. په کار د حق دی چې ورته کرکټ بورډ سزا واوروي تر څو دا اصلاح شي. نور مخ نه نیسم، په رب مو سپارم. ښاد او آباد او سرلوړي او کامیابه اوسئ. اتفاق او اتحاد مو غواړم د تلپاتې افغانستان په هیله. خدای په امان.